هغه څه خبرې چې میرمنه د کور.والي اړیکې ته اماده کوي. سلام ګران کتونکو، یو ځل بیا درته ښه راغلاست وم زموږ چینل ته، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ او تل مو د صحت کلي په تن وي. موږ د یو نوي ویډیو سره راغلي یو. د هر څه در مخه یو کوچنۍ هیله کوو، که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بلې ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ، بیا په حال باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو ته ټولول تاسو ته در ورسیږي. مننه. هغه څو خبرې چې میرمنې ډېرې زر ګرمې کوي او زر یې خلاصوي. تاسو به په انټرنیټ بېلابېلې ویډیوګانې او مطالب لیدلي وي چې څنګه کولی شئ میرمنې زر ګرمې کړئ په یو څو خبرو او زر یې خلاصې کړئ. هغه نارینه چې د کور.والي څخه مخکې د خپلې میرمنې د ویښتانو سره لوبې کوي، په هیڅ نړۍ کې به داسې میرمن تاسو پیدا نه کړئ چې د دې څخه خوند وانخلي. یعنې که چېرې تاسو غواړئ د کور.والي څخه خوند واخلئ، نو د کور.والي څخه مخکې د خپلې میرمنې د ویښتانو سره د 10 څخه تر 20 دقیقو پورې لوبې وکړئ، دغه صفت وکړئ، دغه سټایل. زموږ خلک دا فکر کوي چې ویښتان یوازې د سټایل لپاره دی او د ظاهري جوړښت لپاره دی. نه، که چېرې د کور.والي څخه مخکې لاس یا 20 دقیقې د خپلې د میرمنې د ویښتانو سره لوبې وشي، د هغه سره تماس شي او په هغه کې لاس ووهل شي، نو په دې سره ستاسو میرمن ګرمیږي. چې د خپلې میرمنې په زلفو یا ویښتانو کې لاس وهل چې په دې سره مو میرمن ګرمه کېږي او له تاسو غوښتنه کوي. هغه نارینه چې د لمس بېلابېل مهارتونه لري، د ښځینه په بدن کې بېلابېل د حساس ځایونه دي چې په دې سره تاسو کولی شئ خپله میرمن راضي کړئ، لکه شونډې، کونډې، خېټه او یا د بدن د نارینه د خاص غړیو په پسنۍ برخه کې یو ځای دی. که چېرې د دې سره تاسو لاس ته مسکه کوئ چې په دې سره به همداشان ستاسو میرمن ګرمه کېږي او له تاسو به پخپله غوښتنه کوي. یا د سینې سرونه یا خپل سینې سر د میرمنې په خوله کې ورکړئ چې په دې سره به ستاسو څخه میرمن پخپله غوښتنه کوي او خپله ګرمیږي به، هم به د کور.والي څخه خوند اخیستی وي، هم به خپل حق ادا کړی وي، هم به د میرمنې حق ادا کړی وي. اکثره نارینه په دې نه پوهېږي، یوازې خپل ځان خلاص کړي او میرمن په داسې حالت کې پرېږدي چې دا هم د میرمنې سره جفا ده. هم باید ځان خلاص شي، هم باید میرمن خلاص شي. د دې لپاره چې کوم ښځه ځایونه مې تاسو ته وښودل، د کور.والي څخه 10 یا 20 دقیقې مخکې د میرمنې بدن لمس کړئ، ویښتانو کې ګوتې وهئ، همداشان زلفې لمس کړئ په لاس سره او کوم حساس ځایونه مې درته وښودل هغه سره تماس وکړئ، نو په دې سره به مو میرمن ګرمه شي، له تاسو څخه پخپله غوښتنه وکړي چې کور.والي وشي. د کور.والي په وخت کې به هم تاسو خلاص وئ او هم به مو میرمن خلاصوي. نو هیله کوم چې د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. که مو خوښه شوې درسره لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو د پښتنو ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو کتل څخه